د ګرمۍ په شدت کې د زیاتوالي راتلو سمدستي خلکو د غار اوبو مخه کړې او هلته سره له ماشومانو د روایتي خوراکونو سره په یخو اوبو کې د لامبا څخه خوندونه اخلي او داسې د ګرمۍ د شدت نه د ځان بچ ساتلو کوشش کوي. دغو ځوانانو هم د ځان سره خپل بچي راوستلي او وایي علاقه کې ګرمي چلو شوی څو ورځې نه ماشومان هم ګرمي راغوستي وو خوب یې سره ونه نو ویل کې چکر مې لویر کړو موجزا خوراک مراکم پیو کې او چاکار مې ملا ورته نو بس ویل کې ډېر خوشحال دي په وګو کې بر کیو ولا تاسو ډېر مننه چې تاسو غارو بو ویزټ کړو او راغلو دلته عمر مونږ ویډیوګانې او شینه نو غارو بو خو ډېر مشهوري او به ډېر لره لاکونه ول خلک راځي او زه خو یم چې ګرمي موسم د 4 ساړه ته خوندونه واخلي او مو خو بسینه مرګري او انډیوالا ټول ماحول خو ګرم دی ټول سره راغلیو. د سعودي عربستان نه په چوټۍ راغلی عدنان آفریدی وایي چې په غار اوبو کې د لامبا خپله مزه ولې خپې په اوبو کې او روایتي خوراکونه څه بله مزه لري. بالکل موږ ملګرو سره راسو اکثر د غار اوبو له رادرومو مقامي ځای هم دی موږ سره لنډ دی چونکې او خوند یې ډېر اخلو د غار اوبو ورته یي دغه ځای خوند داسې چې مطلب پخې په اوبو کې او ته د روایتي خوراکونه مزه اخلي او خوند اخلي نو هغه خبره چې موږ ته خو یو زه خپله سعودي عرب نه راغلی یم هغه ګرمۍ موسم نه نو ګرمي موږ ډېر په عذابوي او تنګوي نو دې له راشو دغه ځای نه موږ دا خوند اخلو خوراکونه خوند اخلو او مین خوند خو یې دا دی چې به پخې د په اوبو کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو سره ځایي خلکو سره د ماشومانو د یخو اوبو مخه کړې او دلته د روایتي خوراکونو سره د لامبا نه خوندونه اخلي. د کیمرامین عمر شینواري سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي کوتل.